ټاکل شوي چې د روانې مارچ میاشتې په پای کې په چین کې د سیمې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په تړاو غونډه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه کار کوي تر څو د افغانستان ته بشري مرستې لا زیاتې شي او همدارنګه د افغانستان وضعیت ښه ارزولی او د راتلونکي لپاره یې خوشبیني څرګنده کړې ده. د دغې غونډې خبر په داسې مهال کې ورکول کیږي چې د افغانستان په اړه باندې ګاونډیو هیوادونو کې نورې غونډې هم ترسره شوي دي خو کومې مثبتې پایلې شاهدانې موږ او تاسې نه وو. اوس په دغه شرایطو کې چې د افغانستان په اړه د نړۍ نظر هم بدل شوی دی او خواته روسیه او چین او اوکراین په جګړه اخته دي، په دغسې شرایطو کې د افغانستان لپاره د دغسې غونډو دارېدل څومره مفید او مثبت تمامېدلی شي او آیا واقعا هم چین د افغانستان یو رښتینی ملګری کیدای شي که نه؟ په نننۍ خپرونه کې په همدغه موضوعاتو باندې تم کېږي له موږ سره پاتې شئ. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو کولی شئ خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره دوه تنه قدرمن مېلمانه د سکایپ له لارې وصل دي. د ترکیې څخه د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او سیاسي شنونکی قریب الرحمن شهاب د جرمني څخه له موږ سره وصل دي. درنو مېلمنو تاسو ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. شهاب صاحب بحث به له تاسو را پیل کړو. د افغانستان په تړاو د نیول شوو غونډو ته په کتو سره آیا د چین دغه غونډه ګټوره تمامېدای شي؟ بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ټولو لیدونکو او جناب ډاکټر صاحب ته. علیکم سلام. زه فکر کوم چې یو غونډې دي او بل د هغې نتایج دي چې افغانان ورته منتظر دي. زما باور دا دی په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونه او د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان په قضیه کې یا د افغانستان په مسایلو کې بې برخې پاتې نشي یا بې معلوماتو پاتې نشي. نو په همدغه اساس باندې یو لړ غونډې او یو لړ برنامې ایجادوي او په هغې کې بیا افغانان هم دعوتوي. د چین د غونډې په اړه فکر کوم چې د افغانستان د پیغام رسولو لپاره یو ښه سټیج کېدای شي چې د افغانستان مسؤلین یا اوسني واکمنان خپل پیغام نړۍ او د سیمې نورو هیوادونو ته ورسوي. ولې نتیجه یې هغسې نتیجه چې د افغانستان خلک ورته په تمه دي. زه ګمان نه کوم چې له دغې غونډې هم ترلاسه شي، ځکه موږ څو غونډې چې په دې وروستیو کې لرلې، یعنې په تېرو شپږو میاشتو کې د سیمې هیوادونه او په ځانګړي توګه هغه قدرتونه چې په دې سیمه کې مطرح کېږي له افغانستان سره هغسې چې اړتیا ده نه خواخوږي کوي، نه مرسته کوي او نه یې غږ انعکاس کوي. نو په دغه اساس زما باور دا دی چې چین په اوسنیو حالاتو کې هم یوازې د دې لپاره چې له دغې قضیې محروم نه وي پاتې شوی، خپل رول یې ادا کړی په یو ډول او ترڅنګ یې یو لړ معلوماتو ته لاسرسی موندلی او د خپلو راتلونکو ګټو د تامین لپاره هم ځینې لارې چارې په نظر کې ونیسي یا یې ومومي، د دغې غونډې کوربهتوب وکړي. تاسو شاهدان یاستئ چې په دې وروستیو کې پاکستان، هند، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو هم هڅه وکړه او یا ځینې غونډې پکې دایرې شوې چې تر ټولو مهمه د اسلامي همکاریو سازمان غونډه وه، د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان، چې متاسفانه افغانانو ته یې هغه نتیجه کومه مثبته پایله نه ده درلودلې. بالکل پایلې نه درلودلې تر اوسه پورې. ګوره یو خو داسې پایلې دي چې موږ ووایو موږ خپل پیغام نړۍ ته ورسوه، نړۍ له موږ سره ولاړه ده، نړۍ له موږ سره تعامل ته چمتو ده. دا یو بحث دی. بل بحث بیا دا دی چې آیا هغه څه چې دوی کولی شول له موږ سره یې وکړل که یې ونه کړل. د اسلامي همکاریو هیوادونو سازمان په اړه که یو بېلګه درکړم، د افغانانو تمه دا وه چې دغه سازمان به په ډېره لوړه او پراخه کچه له افغانستان سره مرستې اعلانوي او د حکومت د راتلونکي ډول او د مسایلو په اړه باندې به هم خپل نظر څرګندوي او یو نړیواله غږ به اوچتوي، د افغانستان د خلکو درد به انعکاس کوي، ځکه موږ د دې سازمان یو غړی هیواد یو، موږ د دغه سازمان هغه تر ټولو قرباني شوی غړی کېدای شي محسوب شو. نو په دغه اساس دغه سازمان دا کار ونه کړ. تاسو ته د چین د غونډې په اړه که بېرته همدې موضوع ته راوګرځو، کله چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، د چینایانو لومړۍ مرسته یو څو بوتله واکسین او یا $1 ملیون و. یعنی د چین په څېر له یو هیواد څخه د $1 ملیون مرستې اعلان، دا سمه ده چې یو مثبت پیغام دی او د اړیکو لرلو پیغام دی، ولې دا د افغانانو درد نشي دوا کولی. موږ لویو زیربنایي پروژو، مرستو، دوامداره مرستو او داسې پروژو ته اړتیا لرو چې په هغې کې هم د افغانستان اقتصادي ګټې خوندي
هم په موږ باندې یو اضافي شی ونه تپل شي او د افغانانو له ګټو سره سمې پروژې او مسایل دلته مخته راشي. هسې هم نه وي چې یو څوک یوه پروژه یا یو مسایل راوړي د افغانستان جغرافیې ته او په بدل کې بیا خپلې ګټې دلته پالي او په نیابتي شکل باندې ځینې افراد او ډلې تقویه کوي. نو زه فکر کوم چې چینایان تر اوسه ډیر زیات محتاطه دي او له افغانستان سره په ډاډه زړه باندې او په ډیر پراخه کچه مخته نه ځي، ولې ترڅنګ یې نه غواړي چې دا اړیکې هم خراب شي، نو دغسې غونډو تابع کوي. یعنې یوازې دغه غونډې په نمایشي ډول باندې ترسره کوي. که ډېر هم نمایشي نه وي، ولې تر ډېره هدف دا دی چې د افغانانو ګټې او د افغانانو غوښتنې هغه پکې نه منعکسې کېږي او زموږ د توقع وړ نتایج نشي لرلی. بله، ډېر زیاته مننه. مختار صاحب، چین یو ځل وړاندې هم د پاکستان سره په ګډه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او دا د یو ځل بیا اوس د غونډې کوربتوب هم په غاړه اخیستی دی او یو ځل بیا په امریکا باندې غږ وکړ چې د افغانستان شتمني دې خوشي شي او په افغانستان باندې هغه تحریمونه چې کوم دي هغه دې لرې شي. دغه لکه چې مخکې ورته شهاب صاحب اشاره وکړه چې دا یوازې یو نمایشي کارونه دي. واقعا نمایشي دي؟ دوی دغه غونډې نه هدف د دوی څه شی دی؟ سلام تاسو ته او تاسو درون میلمه ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان او مجاهد ملت ته سلام او احترام وړاندې کوم. علیکم سلام. اول دا دی چې چین او پاکستان او نور ملکونه هر ملک چې یو کانفرانس جوړوي د خپلو ملي منافعو په رڼا کې یو کانفرانس جوړوي. بله، یو پر امنیت او سوکاله افغانستان د چین د ملي منافعو پر ګټه دی. علت دا دی چې چینایان دې نتیجې ته رسېدلي که افغانستان کې امنیت وي او صلح وي، دغه خطه به د چین لپاره هیڅ نوع ګواښ نه وي. هر کانفرانس، که هغه ډونر کانفرانس وي که نور سیاسي کانفرانسونه وي، ملکونو د خپلو ملي منافعو په رڼا کې کانفرانسونه جوړوي. د چین ملي منافع دا دی چې د افغانستان سره ښه روابط ولري، هماغسې چې د چینایانو او روسانو ملي منافع دې کې نغښته وه چې باید امریکایان دلته حضور ونه لري. د امریکا کوم غلط ستراتیژي چې په افغانستان کې ناکام شو، هغه ستراتیژي د افغانستان د ملي منافعو پر خلاف. زه په دې اند او باور یم که نمایشي دی کانفرانس که هر موضوع لري، خو چین یو ځواکمن او قدرتمن اقتصادي ملک دی او چینایان غواړي چې افغانستان سره داسې یو روابط ولري د خپلو ملي منافعو په رڼا کې چې افغانستان د دوی لپاره تهدید نه وي. افغانستان اوسنی نظام یعنې امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت دا دی چې تر ټولو د مخه د خپلو ملي منافعو په رڼا کې د چینایانو سره داسې روابط ولري چې چینایان هم مطمئن شي چې افغانستان دوی لپاره ګواښ نه دی. خو دغه ډاډ مختار صاحب، دغه ډاډ اسلامي امارت ټولو هیوادونو ته ورکړی دی چې افغانستان هیڅ هیواد ته هم ګواښ نه دی اوس په اوسنیو شرایطو کې. ګورې دا ډاډ خو یو ورځ نه راځي. دلته 20 کاله امریکایان حضور درلود. دلته امریکایان انسانان یې ووژل، خلکو کورونه یې وران کړل، بمبار یې کړل، د دې وطن اتباع یې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف لاسونه ورته وتړل او د خپل خاورې نه د باندې ولېږل. دلته ډېر یو غټه بې باوري منځته راغی. افغانستان یو بحراني ملک معرفي شو. افغانستان په نړۍ کې د تروریزم ځاله معرفي شو. ټول غربي میډیا من المجموع د افغانستان خلکو او د افغانستان د ستره مبارزه او مقاومت ډېر غلط نړیوالو ته ښودل. دا اعتبار او اعتماد د یو ورځې، دوه ورځې، 2 میاشتې، 6 میاشتو خبره نه ده. دغه هغه لړۍ ده، دغه کانفرانسونه چې د دوو ملکونو په منځ کې فضا ایجادوي د اعتماد. امارت اسلامي افغانستان ټولو نړۍ ته اعلان کړی چې افغانستان پس له ده نه به هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه وي او دا ډېر یو ښه کار دی. دا د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې داسې یو تصمیم نیول شوی او پس له ده نه قطعا هر نوع جګړه که هغه د هر چا له ادرس نه وي، د هر چا تر بیرغ تر لاندې وي،
د افغانستان د ملت له طرفه او د افغانستان د اوسنۍ نظام له طرفه هغه منتفي دی، ځکه جګړه د افغانستان د ملي منافعو او د خلکو پر خلاف دی. د چینایانو پالیسي مختار صاحب نو داسې څه پاتې دي چې اوس هم امریکا هم په چپه خوله پاتې ده، د افغانستان رسمیت مسله هم ګونګه پاتې ده، پیسې هم شته هماسې کنګل پاتې دي لا تر اوسه، د ټولې نړۍ هیوادونه هم داسې لا چپ پاتې دي. ولې مسله څه شي کې پاتې ده چې دغسې کارونه اسلامي امارت کړي دي، ښځو ته حقونه ورکړل کېږي، تعلیم اجازه ورته ورکړل شوله او ټول ګډونه حکومت هم تر یو حده جوړ شوی دی، نو پاتې څه دي دغسې؟ امریکا په تیرو 20 کلونو کې خپلو خلکو ته او نړیوالو ته د افغانستان په هکله دروغ ویلي، خپل جنایتونه یې پوښلي. هغه جرمونه چې امریکا په افغانستان باندې وکړ، هغه یونیورسل هیومن رایټ ډیکلریشن چې د بشر د حقوق هغه 10 ارټیکلو د امریکا له طرفه په افغانستان کې نقض شول. په دې لحاظ دا یو زمان غواړي چې امریکا خپلو خلکو ته ووایي چې دلته یو مشروع نظام منځته راغلی. هغه جنایتونه او هغه ظلمونه او هغه دروغجن تبلیغات او زهرجن رواني تبلیغات چې د اسلامي نظام تر شا امریکا کړی، هغه داسې زر له منځه نه ځي. دلته یو فضا مساعد دی. امریکا ته پرون هم د ستراتیژیکو مطالعاتو له اړخه درته دا وایم، پرون هم امریکا ته نوعیت د نظام مهم نه و، نن هم نه دی. امریکا او هر ملک د خپلو ملي منافعو په رڼا کې یو ملک سره تعلق نیسي. هماغسې چې د دوی استازی په یو برنامه کې وویلې چې موږ نه د چا په اجازه افغانستان ته راغلي او نه د چا په اجازه له افغانستان نه وځو. افغانستان ته اړین او ضروري دا دی چې اسلامي نظام پر داسې یو طرح او داسې یو ناپیله یو بیطرفه پالیسی باندې د کار وکړي چې د هغه په نتیجه کې دی د اروپایانو او امریکا سره او د هند او د چین سره او د روسانو سره بیطرفه او غوره پالیسی ولري. مختار صاحب ستاسو هدف دا دی چې امریکا د خپل شرم د پټولو په خاطر باندې په افغانستان باندې تحریمونه وضع کړي دي او دوام یې ورته ورکړی دی، یعنې په اسلامي امارت هغه څه چې باید ضرور وای او کړي وای هغه یې ترسره کړي دي. هیڅ داسې دلیل نه ده پاتې چې امریکا نور دغه نظام په رسمیت ونه پیژني. دلته یو جغرافیه وجود لري. بیرته زه ته راګرځم شهاب صاحب، مختار صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې اسلامي امارت ترسره کړي او نړۍ د هغه په رسمیت وپېژني، داسې بهانه نوره نه ده پاتې نړۍ ته. واقعا هغه څه چې په کار باید ترسره شوي وای ترسره شوي دي. ښه، دلته دوه مسایل دي چې جناب ډاکټر صاحب هم یادونه وکړه. اول بحث دا دی چې موږ خو له یو اوږده بحران نه راوتلي یو چې هغه 40 کلن بحران دی یا 40 کلن بحران دی. دویم بحث بیا د تیرو 20 کلونو ناخوالې او غلطې تجربې دي. زه فکر کوم چې دغه ټولو مسایلو ته په کتو یو څه وخت به اړتیا وي چې نړۍ تصمیم ونیسي چې په افغانستان کې اوسنی نظام یا تر اوسني یو څه انکشاف شوی نظام په رسمیت وپېژني. جناب ډاکټر صاحب هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دغه مسایل او دغه دښمني د څو اونیو څو میاشتو خبره نه ده. د دې لپاره باید یوه فضا جوړه شي. د دغه فضا د جوړېدو لپاره په کار دا ده چې د افغانستان کې اوسني حاکمان یا طالبان هم ځینې هغه تګلارې چې په مختلفو لارو په رسنیو هم بیانېږي یو څه نورې هم واضح کړي. د دې معنا دا ده چې هر وخت د افغانستان په ادرس باندې خبرې کېږي هغه باید په یو واحد ادرس باندې او د یو مشخصې مرجع له لارې وشي. زما باور دا دی چې دا هره ورځ هم د دښمنۍ نارې وهل او د دښمن د سرکوبۍ پیغورونه دا هم د افغانستان درد نشي دوا کولی. ستاسو به په یاد وي چې د طالبانو له ادرسه د امریکایانو په اړه باندې ځینې څرګندونې یا په غلط ډول تعبیر شوې او یا هم په ناګهانه ډول وشوې. مثلا یو ورځ وویل شول که امریکا اوسنی نظام ژر په رسمیت ونه پیژني نو کیدای شي که بیا کوم خطرونه متوجه کیږي د دې په ځواب دی موږ نه یو یا دې ته ورته نور مسایل. زه فکر کوم ډیپلوماسي پرېږدئ، د ډیپلوماسۍ ادرس ته د افغانستان بهرنی سیاست او د بهرني سیاست په اړه نظر پرېږدئ بهرنیو چارو وزارت
څوک نظامیان دي، څوک بله دنده لري، د هغوی لپاره په همغه برخه کې ډېر تمرکز او ترکیز پکار دی. که زموږ نظامیان مثلا تاسو به یو بله بیلګه هم اورېدلي کله چې د افغانستان الوتکې او چورلکې د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې تښتول شوې او هملته ایسارې پاتې دي، د دفاع وزارت یې په اړه یو توند دریځ درلود. دغه دریځ په هغه مهال پکار دی کله چې د ډیپلوماسۍ ټولې لارې تړل شوې وای. نو په داسې حال کې چې موږ لا هم د ډیپلوماټیکو لارو نه دا هدف ته یا رسېدلی شو یا وسعت ورکولی شو، فکر کوم ښه به دا وي چې نظامیان په نورو مسایلو باندې تمرکز وکړي، د دې پر ځای چې په بهرنیو مسایلو باندې نظر څرګند کړي، ځکه دا بیا په نړیوال سټیج باندې یو غلط تصویر ایجادوي. د هغې تصویر معنا دا ده چې له یو لوري ځینې افراد، اشخاص او ډلې بیا دې ته کمپاین کوي چې دلته د نظر وحدت نشته، ځینې بیا دې ته کمپاین ورته کوي چې دا په دې مسایلو باندې پوهېږي نه. نو زه فکر کوم چې که د بهرنیو چارو وزارت په یو څه نور وسعت کړل شوي شکل سره د افغانستان پیغام، دریځ او موقف نړۍ ته ورسوي، د رسمیت پیژندنې په برخه کې به زه فکر کوم ډېر زیات خنډونه نه وي موجود. ولې ځینې خنډونه شته، هغه داسې مسایل دي چې مثلا کله د امر بالمعروف وزیر صاحب یو نظر څرګندوي، دا نظر د هغه څه خلاف وي چې په بهرنیو چارو وزارت کې په نړیوالو سټیجونو ویل کېږي. نو ښه خبره به دا وي، د افغانستان د ګټې به دا ایجابوي چې یوازې همغه یو ادرس د افغانستان موقف، دریځ او راتلونکی او راشه درشه له نړۍ سره تامین کړي. مننه شهاب صاحب. بیرته راګرځم مختار صاحب، د چین او د نورې نړۍ نرمښت د افغانستان په اړه باندې علت څه شی بولئ؟ څه شی دې باعث شوي دي چې نړۍ لکه مثلا تیر څونه وخت وړاندې د امریکا هم د افغانستان لپاره د سوداګرۍ اجازه ورکړله، ټولو بانکونو ته اجازه ورکړله، نیکلسن هم دغسې نظر خپور کړی چې افغانستان راتلونکی ښه ارزولی دی، اوس چین هم دغسې یو نرمښت ښکاره کوي. د دې ټولو علت په څه شي کې بولئ؟ د دغه ټولو علتونو تر شا د ملکونو ملي منافع نغښتي دي. که افغانستان دلته باثباته وي او په امنیت ولاړ وي، پر خپلو پښو ولاړ وي، یو بازار د اقتصاد چینیانو ته هم مساعدېدلی شي. له بله اړخه دلته ټول هغه ایلمنټ او هغه ګروپونه چې چینایانو نه بیریږي، هغه په چینایانو کې د چین په متعلق هیڅ فعالیت نشي کولی. په ټوله کې هم د چینایانو او هم د روسانو ستراتیژیک مطالعات دا ښیي چې د افغانستان سره ښه تعلق د چینایانو او د روسانو د ملي منافعو پر ګټه ده او افغانستان د دغه سیاسي او اقتصادي انزوا نه ورو ورو وځي. مختار صاحب، دغه یو اړخ دی. د افغانستان بهرنی سیاست څنګه ارزوي؟ د افغانستان بهرنی سیاست واقعا داسې څه نه دي کړي چې د نړۍ تمایل ځان ته راړولی وي؟ فکر کوم د افغانستان بهرنی سیاست تر اوسه ډېر ښه روان دی، اما مکمل نه دی. دا به څنګه چې شهاب صاحب ویلي، د افغانستان اسلامي امارت آدرس یو مشخص او منظم آدرس چې د بهرنیو چارو وزارت دی باید په افغانستان کې یو بیطرفه او ناپییلی طرحه ولري چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د ملت او د اوسنی نظام مسج دنیا ته ورسوي. تر یو حده پورې د افغانستان وزارت خارجه په ده کې کامیاب رول لوبولی. که تاسو د محترم وزیر خارجه متقي صاحب سفرونو ته ایران او اروپا او چین او مسکو او نورو ملکونو ته وګورئ، دا په خپله افغانستان ورو ورو له انزوا نه وځي باسي. له بله اړخه کوم زهرجن تبلیغات چې بین المللي میډیا یې د افغانستان د اسلامي امارت په مقابل کې کوي، باید دوی نړۍ ته دا وښیي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دی. دلته بشري حقوقو ته په درنو سترګو کتل کیږي. د افغانستان د نظام جوړولو نسخه د افغانانو کار دی. هیڅ یو ګاونډی او هیڅ یو فرا ګاونډی دا حق نه دی چې افغانستان ته د یو نظام نسخه ورکړي. په ټوله کې دغه پالیسي ښه روان دی،
اما مکمل نه دی. دا باید نور په ده باندې کار وشي. هغه ټول کدرونه چې په وزارت خارجه کې که د هر نظام سره تعلق درلود، افغانستان اسلامي امارت ته اړین او ضروري دا دی چې د ټولو هغه کدرونو نه کار واخلي تر څو موږ یو سپېڅلی ناپېیلی بهرنۍ پالیسي ولرو چې د په نتیجه کې یو مشخص ادرس ولرو او د افغانستان ډیپلوماسي نړۍ سره مخ ته یوسو. بله شهاب صاحب، که د اوکراین موضوع ته راشو، ځینې داسې باورونه شته دي چې د اوکراین او د روسیې په جنګ په شروع کېدو سره د نړیوالو پام له افغانستان اوښتی دی. واقعا هم داسې یو څه شته د اوکراین او د روسیې جګړه د افغانستان په وضعیت باندې تاثیرګذاره ده؟ دلته د تاثیرګذارۍ دوه بعده دي. یو بعد دا دی چې د نړیوالې میډیا یا د بشري مرستو محور ښایي له افغانستان څخه واوړي او افغانستان د نړۍ د لومړیتوبونو له کتاره قرار په دغه عرصه کې ولویږي. ولې بل تاثیر یې بیا دا دی چې د نړۍ ځینې هیوادونه چې په افغانستان کې خپلې ګټې یا خپل ملي منافع د افغانستان په بېثباتۍ یا په جګړه کې پالل، هغه به دې ته تشویق شي چې نور له دغې مسلې یو طرفه شي او اوسني نظام سره په یو ډول باندې تعامل وکړي تر څو دلته بل اضافي سرخوږی ونه لري. بله، کوم اړخ یې د افغانستان په ګټه دی شهاب صاحب؟ کوم اړخ یې د افغانستان په ګټه باندې دی؟ ښه، دلته باید مطالعه شي دواړه اړخونه. یو اړخ دا دی چې اوس زموږ لومړیتوب او اړتیا څه شی ده؟ آیا له نړۍ سره تعامل او د رسمیت پېژندلې دغه موضوع مهمه ده دوا کولی شي او که نشي دوا کولی. دویمه پوښتنه بیا باید دا وي چې آیا هغه بشري مرستې یا اقتصادي اړیکې یا تعامل چې موږ له نړۍ سره اړتیا ورته لرو هغه موږ څومره تأمینولی شو. فکر کوم چې دا دوه جلا مسایل دي او هر یو یې په ډېر پراخ شکل باندې تر بحث او مطالعې لاندې نیول کېدای شي او د هغې په اساس باندې بیا یو ګډه پرېکړه رامنځته کېدای شي. ولې د تاثیر خبره بالکل د اوکراین او روسیې شخړه او جګړه د افغانستان په حالت مستقیم تاثیر لري. د افغانستان هغه ارزښت د نړۍ له هیوادونو سره چې کوم موجود وو دا ښایي قرار له لومړیتوبه ولویږي، ځکه په لویدیځ کې که تاسو متوجه شئ هر څه تر ډېره د رسنیو له سکرین او غږ او چاپ څخه انعکاس کېږي. نو که افغانستان هلته ډېر نه یادېږي معمولا بیا په هغې باندې تمرکز هم ډېر نه کېږي. ولې ورسره به دا هم دی چې ښایي د اوکراین او روسیې شخړه ځینې هیوادونه یا لوی قدرتونه په ځانګړي ډول امریکا دې ته لا زیاته تشویق کړي او په دې کې یو څه بیړه رامنځته شي چې د اوسني نظام سره تعامل وکړي، ځکه دوی به دلته همزمان څو سرخوږي په منطقه کې نه لري. یو څه چې یادونه یې پکار ده، جناب ډاکټر صاحب په دې تر موږ نه به ډېر ښه پوهېږي، دغه د جیوپالیسۍ او جیوستراتیژۍ له مخې او له اړخه د هیوادونو جغرافیې او د هغوی اهمیت همیشه ثابت نه دی. د جغرافیو اهمیت خصوصا په 21مه پیړۍ کې دا ډېر ژر تغییرېږي او د هغې اصلي فاکتور او عنصر چې دی هغه ټکنالوژیکي عوامل او پرمختګ دی. که زه تاسو ته بېلګه داسې درکړم، یو وخت د افغانستان جغرافیه موږ په دې مهمه او بارزښته بلله چې دا یو ښه جیوستراتیژیک موقعیت لري او هر څوک مثلا هر ابرقدرت چې له دې اړخه راځي او د هند لویې قارې ته داخلیږي دا باید د افغانستان له جغرافیې تېر شي. ولې کله چې بحري قوه پیشرفت کوي او کله چې ټکنالوژي په هغې باندې تاثیر کوي، کله چې هوایي قوتونه ډېره پراختیا مومي، د افغانستان د جغرافیې دغه ارزښت راټیټېږي. نو زما نظر اوس بیا هم دا دی چې د جغرافیو موقعیت همیشه ثابت نه وي. دا یو فرصت دی چې باید له همغو فرصتونو ګټه واخیستل شي او د هغې په رڼا کې بیا د ملت او د ځانګړي ډول د افغانانو هغه اساسي غوښتنې، لومړیتوبونه او ګټې پکې تامین شي. ډېره زیاته مننه کورودان. مختار صاحب، د شهاب صاحب خبرو داسې معلومېده چې د افغانستان اسلامي امارت دپاره یو ښه فرصت دی او دغه فرصت نه باید ګټه واخیستل شي. څه ډول ګټه باید واخیستل شي نړۍ نرمښت ته په کتو سره او دغه وضعیت ته په کتو سره؟ د افغانستان ملي منافع له ادرس نه که د افغانستان د خلکو ګټو ته وګورو، د افغانستان ګټه دا دی چې موږ باید
یو داسې بې طرفه پالیسي ولرو چې د هغه په نتیجه کې د پاکستان او د ایران سره مشکل ونه لرو. یعنی خپلو منافعو ته په کتو کې خپل منافع دوی سره وټاکو. داسې یو پالیسي ولرو چې هم چینایان او هم روسان او هم امریکایان او هم اروپا دته مطمئن شي چې پس له دنه افغانستان د هیڅ یو ترهګر لپاره ځاله نه دی. حقیقت دا دی چې پرون هم افغانستان د هیڅ یو ترهګرو ډلې لپاره ځاله نه و. د ده په نتیجه کې افغانستان باید د سیمې د استخباراتو یا د اطلاعاتو اډه ونه ګرځي. افغانستان باید د هند او د پاکستان په هکله یو بې طرفه پالیسي ولري چې د ده په نتیجه کې موږ وشو کولی نړیوالو سره داسې توازن مخته ویسو چې د هغه توازن او تفاهم په نتیجه کې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وځي. دغه هیڅ شک نشته چې افغانستان جغرافیه د نړۍ لپاره که څه هم په ډیرو مسایلو کې باید دلته په بحث وشي، اوس هم نړۍ ورته ډیر عمیق او دقیق ګوري چې دغه افغانستان باید داسې یو بهرنۍ پالیسي ولري چې د ده په نتیجه کې افغانستان هم په رسمیت وپېژندل شي او نړۍ لپاره هم ګواښ نه. یو خبره باید دلته عرض شي، ډېر لاند چې وخت کم لرو، د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هکله دغه پرونی ستراتیژي او نننۍ ستراتیژي چې کوشش کوي افغانستان انزوا ته ووسي د ټولو نړیوالو قوانینو، بشري قوانینو او انساني قوانینو پر خلاف دی. خو بیا هم امارت اسلامي باید پر داسې یو طرحه کار وکړي چې امریکا او اروپا د افغانستان سره نږدې شي او موږ وسو کولی یو بې طرفه پالیسي ولرو او دا د افغانستان د ملي ګټه پرانا کړي. ډیره مننه، ډیر زیاته مننه درنو میلمنو چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو لیدونکو له تاسو هم یوه نړۍ مننه چې بحث مو راسره تر پایه وکړه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.